يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. کسان چې دعاګانې کوي چې ای زموږ پروردګاره موږ ته له خپلو میرمنو او اولادونو څخه د سترګو رڼا راکړه، یعنی هغو ته د ایمان او نیک عمل توفیق ورکړه، او موږ د پرهیزګارانو امامان کړه، یعنی په تقوا او طاعت کې تر ټولو مخکې کړه. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. دغه دی هغه کسان چې د خپل صبر میوه به د دنګې ماڼۍ په بڼه کې ومومي، په آداب او سلامونو سره به د هغو هرکلی کیږي، هغوی به د تل لپاره هلته اوسیږي. څومره ښه دی هغه استوګنځی او هغه ځای. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. ای محمد، خلکو ته ووایه زما رب تاسې ته څه اړتیا لري که تاسې هغه ونه بلئ. اوس چې تاسې د دروغو نسبت کړی دی، ډیر ژر به هغه سزا ومومئ چې ځان ژغورل به درته محال شي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.